آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى خيستنمونا بيانيدو داغه په توفیق او په رحم او په کرم سره اخیرنی درس کې چې کوم نمونه ذکر شیو نو هغه العفو القادر القدير المقتدر الجميل دا پنځه نمونه په اخیرنی بیان کې بیان شیو او نن به ان شاء الله دا سلسله د نمونو دا مخکې وړو د الله په توفیق سره دا ټول څو نمونه ذکر شي 19 شلم او 20 نوم د الله الواحد الأحد الواحد الأحد دلیل په دې دوانو باندې الله سبحانه وتعالى په سورة ابراهيم کې وایي وبرزوا لله الواحد القهار الواحد القهار او احد باندې دلیل لري الله رب العزت په سورة اخلاص کې وایي قل هو الله أحد نو الأحد الواحد دا دوانه دا الله نمونه دي واحد و أحد واضح ده الأحد و واحد اسم فاعل لي او دلیل دینوم کی دنه دا خبره پرته ده لکه انفراد د دینه وحدت ما غسته شوی مطلب ده چې یوازې یو ځکه علماوی چې کله د واحد تعریف کوي اسم فاعل للموصوف بالواحدية او الوحدانية اغا نوم چې په دې کې صفت دا پروت دی چې دا یوازې دی یو دی واحد په عربي ژبه کې په دوو معنو سره راځي یو خو واحد هغې ته ویل کېږي دا عدد چې پې شروع کېږي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة یو هغه واحد دی عدد پی شروع کی شمار پی شروع کی او دویم واحد پا معنی الذي لا نظير له ولا مثيل له ولا قرين له آغا ذات چی داغا پشان سوک نشتی او داغا سر سوک نشتی پا دی معنی سر دارازی نو اللہ احد دے ذکر دا خبر یاد ساتی چی دا دا اللہ خاص نوم و خاص نعت و صفت تے الاحد بلچا دا پاردیسی نشی ویلے الا دا پا نفی کی نور عام دا دا بلچا دا پارا نشی استعمالا ویلے او واحد ویلے شیو الاحد نا دا دا اللہ دا پارا خاص نعت تے اللہ سبحانہ وتعالی آغا واحد و آغا احد دے چی آغا یک یوازی دے پخپلو صفاتو کی آغا صفات چی باغی کی نا نقص تی نا عیب شتی او نا دا غی پشان صفات تا چاشتی او نا دا غی نا اوچت صفات شتی اللہ یک یوازی دے پخپل جون کی پخپل علم کی پخپل قدرت کی پخپل عظمت کی اللہ یک یوازی دے پخپل باچائی کی شریک و سرنشتی اغا ولنے دے و اغا خیرنے دے سورة الحدید کے اللہ وی کنا
هو الأول والآخر. هو الأول والآخر. دا اللہ نے نمخ کی سوکشتی اور نبی اب آخرہ کی سوکشتی. اللہ غا یک یوازی یو دے چی داغا پشان سوک نشتی، داغا پشان سرداری باچائی دا چاہی نشتی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. او نشتی داغا پشان سوک، یک یوازی دے، پارسک یوازی دے، پا صفاتو کی، پا نم کی، پا ذات کی، پا باچائی کی، دا عبادت پا حقداری کی، پا دی ہر سکی رب العالمین واحد و احد دے. اللہ کا واحد و احد دے الذي ليس له صاحبة ولا والد ولا ولد، نے خزشتی نے پلارشتی نے بچیشتی. ولم تكن له صاحبة. سورة انعام کی اللہ ہوئی چید اللہ خزنشتی، نہ دا چانا پیدا دے، نہ دی سوک پیدا دے، نہ پلارشتی نہ بچیشتی. لم یلد ولم یولد، نہ دا چانا پیدا دے نہ دی سوک پیدا دے. سبحانه ان یکون له ولد. پاک تا اللہ دینا چید آگا دے بچے. اللہ غی کی آوازی دے، اللہ واحد و احد دے، الغنی عن کل احد، دا ہر چانا بیزار دے، دا ہر موجودنا بیزار دے. قل هو اللہ احد، یک یوازی دے. انسان او مخلوق چکل یک یوازی شی نو بیده چی کمزورش. انسان سشی کمزورش چی یک یوازیش. و رب العالمین آغا باچا دے چی یک یوازی دے او غنی او بیزار دے دے طول مخلوقنا. دا چی یوازی دے جو آغا تسا کمی دے یا دا چا کمی محسوسی نا. اللہ غنی دے. اللہ الواحد سوی اللہ. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. یک یوازی دے و قهارون دے. قهار یعنی زورور دے، باچائی دا آغا دے. آغا یک یوازی رب دا ہر نقص و عیب نک او دا ہر بدین پاک دے. دا آغا دا پارا کمال لے، خالص کمال دا آغا رب دے. آغا یک یوازی رب الواحد الاحد عملم نا قبلی مگر آغا چی خالص دا آغا دا پارے. پا دیکھ پل عمل چی کم دا آغا دا پارے کہ پا دی کم دا زن سر شریک نمانی. ذکر حدیث کی دا رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی چی سوک یو کارو کی یو عملو کی او باغی کی زمان سر سوک شریک جوڑ کی نو دا عمل ولم پریدم او دا سڑیم پریدم، دا عملی نا قبلی کی. اللہ غزات الواحد الاحد پاغبانی یوازی یک یوازی دے او یک یوازی ام دا غبندگی کی. یک یوازی آغتا چگه والے کی پا حقا دیسو خلق چگه دیری ہوئی حکم چی حقدار دے دی چی چگه وطو والے شی آغا دقا یو اللہ دی. دقا یو اللہ حقدار دے دی چی آغتا دی زان وس پارلیش، دا آغا دی عبادتوش، دا آغا دی بندگیوش. رب العالمین الواحد الاحد دے. فائدہ سروتا چی کل منگتا پتا ولگی دا چی اللہ واحد و احد دے نو بیا منگلم پکار دادا چی دگا اللہ یوازی دا غسر محبتو کو او پا دی محبت کے اسر بل سوک شریک نکو. یوازی دا غن ویریگو او پا دی کے اسر سوک شریک نکو. یوازی دا امیدون دا دگا اللہ نوساتو. یوازی دا دعاگانی دا دگا رب نووارو. یوازی دا بندگی کا ظاہری دا و کا باطنی دا دا طول دا دگا ربو کو. ذکر چی اگا یک یوازی دے پا دی ہر سکی. نو دا اللہ شلم او یوشتم نمسے شو الواحد الاحد. دوشتم نم دا اللہ سبحانه وتعالی
القریب. القریب دلیل بھی څه دی؟ موږ دا خبره په اوله کې ذکر کړې وه چې موږ به هر نوم چې ذکر کوو د هغې دلیل به ذکر کوو د قرآن او د حدیث نه، او دا یو کم سل نومونه چې کم موږ تاسو ته ښایو نو دا به بې شکه او بې شبهې ډېر نن سبا په کتابونو کې بعضو را جمع کړي دي، بعضې د قرآن په اولنۍ مخ باندې دي را جمع کړي، څوک یې په پاڼو باندې چاپ کوي، څوک یې په پوسټرو کې چاپ کوي، او په هغې کې ډېر داسې نومونه چې هغه د الله نه وي، او یا پې دلیل یي باقي کمزوري حدیث کې راغلي. موږ چې به کوم نومونه ذکر کوو انشاءالله نو دا به قرآن او د صحیح حدیث نه ثابت وي. یو کم سل نومونه. د دویشتم نوم دی القریب، او الله په قرآن کې وایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. او کله چې تا نه تپوس وکړي بندګان زما، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، او کله چې تپوس وکړي ستا نه بندګان زما په باره کې فإني قریب، نو زه نږدې یمه. القریب، د قریب نوم معنی واضح ده، علی وزن فعیل، صفت القرب پکې پروت دی، نږدېوالی، یعنی یو یې لري او د هغې په عکس نږدې. القریب کې دننه معنی د نږدېوالي پرته ده. بیا د قربت او نږدېوالی په یو څو قسمه دی، دا به د فایدې دپاره ذکر کړم. د ځي په اعتبار سره نږدې، یعنی ځای نږدې دی. الله سوی ولا تقربا هذه الشجره، دې ونې ته مه نږدې کېږي د ځي په اعتبار سره، یعنی دا ونه لګېدلې ده، ته به د ونې خواله دې ځي ته نه ورځې. دلته قرب په معنی یا په اعتبار د ځي دی، په اعتبار د زمانې هم راځي، زمانه هم نږدې کېږي. لکه الله وایي اقترب للناس حسابهم، د خلکو حساب کتاب نږدې شوی دی په اعتبار د زمانې، یعنی هغه وخت را نږدې شوی دی. حساب کتاب خو وخت دی که نه، هغه وخت را نږدې شوی. ښه، په اعتبار د علم کله یو انسان نږدې یو انسان ته په اعتبار د علم، لرې شي په اعتبار د جهل. په هغې دلیل څه دی؟ وإذا سألك عبادي عني، کله چې زما بندګان تا نه تپوس وکړي زما په باره کې فإني قریب، په اعتبار د څه شي؟ په اعتبار د علم الله نږدې دی. د الله ذات خو موږ ته نه دی نږدې که نه، د الله ذات خو موږ سره نه دی که نه. د الله ذات کوم ځای کې دی؟ په عرش د پاسه دی. نو الله نږدې دی فإني قریب په اعتبار د څه شي؟ په اعتبار د علم، یعنی الله سره دومره علم دی چې موږ ویني او زموږ د هر څه اوري او په موږ پوهه دی. فإني قریب، زه نږدې یم الله وایي. اوس که څوک دلته موږ ته دا دلیل بیان کړي چې تاسو وایئ الله په عرش د پاسه دی، او دلته خو الله وایي زه نږدې یم، نو موږ وایو دا نږدېوالی په اعتبار د علم دی. یعنې قرآن راواله په کوم ځای کې چې دا الفاظ راغلي دي، أينما تكونوا وهو معكم أينما كنتم، تاسو چې کوم ځای کې الله تاسو سره دی. بیا بل آیت ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. تاسو چې کوم ځای کې الله تاسو سره شته، د هغې دا مطلب نه دی چې الله د ذات په اعتبار سره موږ سره دی، نه. دلیل به څه دی؟ دا ټول آیتونه په دې ختمیږي والله بما تعملون بصیر. تاسو چې څه کوئ الله ویني. ان الله بكل شیء علیم، الله په هر څه باندې پوهه دی. دا چې آیت ختمیږي په دې باندې چې الله پوهه دی او الله ویني، دې کې دا دلیل شو په دې باندې چې د نږدېوالي مطلب دا دی چې الله نږدې دی یا تاسو سره دی په اعتبار د علم، په اعتبار د لیدو، په اعتبار د اورېدو، په اعتبار د احاطې. نور د الله ذات چې دغه کوم ځای کې دی
آپ عرش ته پاسه دی او د الله ذات د دې نه پاک دی چې هغه د مخلوقاتو سره ګډوډ شي الله د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی نو ما دا فایده ذکر کوله چې د الله نوم دی القریب او قریب کله په دې معنی سره هم راځي نږدېوالی په اعتبار د علم واذا سألك عبادي عني فإني قریب کله چې زما بندگان تا نه تپوس کړي زما باره کې نو زه نږدې یم په اعتبار د څه شي په اعتبار د علم کله کله د نږدېوالی په اعتبار د مقام هم راځي په اعتبار د مقام فاما ان كان من المقربين که چېرته یې دی د نږدو خلکو نه نږدې دلته مراد په اعتبار د مقام دی لکه خلک چې ووایي پلانې د باچا نږدې سړی دی پلانې د باچا څه دی نږدې سړی دی یعنې خوا کې ورسره پروت وي خوا کې ورسره ناست مطلب څه دی په اعتبار د مقام نږدې سړی دی نو کله القریب په معنی په دې معنی سره راځي نږدېوالی په اعتبار د مقام کله داسې هم راځي په اعتبار د طاقت یعنی پلانی ته نږدې دی په اعتبار د طاقت هر ټیم رانیوی شي نو نږدې دی ورته په دې دلیل څه دی ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله وایي موږ نږدې یو د انسان ته د مرۍ د دې رګونو نه هم زیات دلته دا مطلب نه دی چې الله نږدې دی یعنی د الله ذات نږدې دی د مرۍ د رګونو ته نه الله نږدې دی په اعتبار د قدرت الله وایي زما دومره قدرت او طاقت دی لکه زه نږدې یم د انسان ته د دې مرۍ د رګونو نه هم زیات دا معنی ده ورسېدی به وګڼه که نه داسې لګیا یم دا وضاحت انشاءالله د الله د نومونو او د صفاتو دا به نادرا تاسو ته میلاویږي او زه چې هر درس کوم یو هغه درس چې سپیکر سړی کولاو کې چې څه ووایي دا خو ما ته ووایه چې څه ووایي زه د انشاءالله 10 ګنټې مسلسل بیان کولی شم 10 ګنټې د 10 نه هم زیات کولی شم دومره خبرې خو زما په ذهن کې شته الحمدلله دومره وخت نه لګیا یم خو زه چې هر بیان کوم هر ځای کې دا زما عادت چې زه بیان له تیارې کوم او دا خبرې را جمع کوم ټولې وجه د هغې دا د زه وایم چې ما ته کسان مخامخ ناست دي هغوی علم غواړي نه خپل وخت ضایع کولی شم او نه ستاسو وخت ضایع کولی شم ما سره پاڼې پرتې دي چې په کې ما دا بیانونه را جمع کړي داسې پاڼې پکې ما سره ټول پاڼې ما یې ښودي په کې ما سره داسې پاڼې پرتې چې د نن نه 11 کاله مخکې د نن نه 12 کاله مخکې ما بیان کړې دغه پاڼه پرته ده ټول موضوعات ما سره تیار پراته دي څوک راته وایي په دې موضوع خبره کول ورځه پاڼې واړو یو ورځ به ما خبرې کړي یو ساعت پکې تیار موضوع راوځي نو زما کوشش دی چې زه دې ملګرو ته دې وروڼو ته او دې خویندو ته هر هغه فایده بیان کړم چې هغه د دوی نه لرې ده دوی ته رانږدې کړم او بیا په اسانه پښتو کې به دوی پوه کړم دې سره مې والله که پروا چې دا ټکی مې د اردو وي او که دا مې د انګلیش وي او که دا مې د عربۍ وي خو مطلب مې دی چې دا مخامخ سړی څه کړم دی پوه کړم بعض مقررینو دا سوچي الفاظ غوره کوي یعنی تقریر دپاره الفاظ غوره کوي چې زه داسې تقریر وکړم چې الفاظ پکې اوچت الفاظ استعمال شي اوچته پښتو پکې استعمال شي نو د دوی په تقریر به نه په اولني سر پوه شي نه په آخرني خو دا صفت به ولکوي چې پښتو یې سوچه پښتو وي د بعضو سوچ هغه د اواز سره وي چې زه د پلاني شیخ او د پلاني شیخ په طریقه باندې بیان وکړم ما د اوسه پورې الحمدلله ثم الحمدلله دا کوشش چېرته نه دی کړی زما ډېر استادان دي او اکثر ټول عرب دي چې زه د یو شیخ په اواز باندې خبرې وکړم نه وجه دا ده ای کې دوه خبرې دي یو خو نه به د دې شم او نه به د هغې شم یوه دویمه ده انسان له اوچت همت پکار دی ته داسې طریقه جوړه کړه چې خلک سبا له ستا اواز نقل کوي ته د بل په اواز پسې لګیې دا بعض مولیان زمونږ استاد چې کوم ځای کې کړي
ویدې ملته چې راورسي ټوخی وکړي. ای څه مطلب شو؟ یعنی ته ځان داسې کاهه چې ستا شاګردان سبا له ستا نقل کوي. همت، اوچت عالي مقام، دا پکار دی. نو بعض مولیانو په تقریر کې دغې سره سوچي چې زما د اواز به څنګه راوځي او دا د پلاني شیخ او د پلاني شیخ په شان دی. د بعضو مولیانو دې سره سوچ دی چې زه د عوام په څه طریقه په جړا کړم. نو دروغو قصې، منګړت حدیثونه دا به پکې بیانوي. مقصد د دې مخامخ خلکو د سترګې سرې کول دي. د بعضو دا مقصد چې زما صفت خلک وکړي. موږ الحمدلله په دې ټولو کې یو خبر هم په سوچ کې نشته. زمونږ چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې څنګه به زمونږ د پښتانه وروڼه او خویندې دا به څنګه په قرآن او حدیث باندې پوه کړي او الله دې ما په خپل مقصد کې کامیاب کړي او الله دې موږ ټول په قرآن او حدیث باندې پوه کړي. نو الله القریب دی، نږدې دی. الذي هو اقرب من كل قریب، نږدې دی د هر نږدې نه، نه د پټه پاغه باندې یو خبره. الله سوی يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله د سترګو خیانت پیژني او په زړونو کې چې بیا څه پټې او څه پکې دننه پراته دي الله دغه هم پیژني. دومره نږدې دی، هر څه ورته معلوم دي. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د دې خبرې ناشنا تفسیر کړی یعلم خائنة الأعین چې الله خیانت د سترګو پیژني او په زړونو کې چې څه پټې الله په هغې عالم دی. وایي داسې مثال یې والی، یو سړی دی کور ته ننوت، چا وله پروګرام وکړو ځان سره یې بوت. دا سړی چې کله کور ته ننوت ډېر سپک سړی دی، نو د دې بیټک نه د سترګو په دې ګوټونو کې ګوري را ګوري که زنانه چې ته اوړي راوړي نو چې زه وینم دا د سترګو خیانت دی. یو نیم سړی ډېر سپکي چې کور ته ننوځي نو د هغه نظر په دې دروازو باندې په کړکو باندې که څوک اوړي راوړي چې په هغه مې نظر ولګي. دا د سترګو خیانت الله ته معلوم دی. وما تخفي الصدور، او په سینو کې چې بیا کمې پټې خبرې الله ته معلومې دي. عبدالله بن عباس وی دې سړي خو د سترګو خیانت وکړو، एकदम پې د کور هغه مالک راغی. ته کوشش کو چې سبا وینم، خو د کور هغه مالک چې پې راغی وی ده په زړه کې یو حسرت پاتې شو چېرې ما ارمان څوک ونه لیدو، الله په دې علیم دی د په دې زړه کې چې څه پاتې شو. دا مطلب دی یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. الله هغه قریب ذات دی چې هغه نږدې دی د انسان ته د دې انسان د نفس نه. دا ناشنا طاقت دی د الله. زمونږ دا نفس دا موږ ته دومره نږدې نه دی څومره چې الله نږدې دی. او زمونږ د دې ژوند نه او زمونږ د دې انسان او د هر چا نه راته نږدې دی. الله القریب دی، نږدې دی، دعاګانې اوري، نږدې دی د خپل بندګانې ني، نږدې دی د دې بندګانو د عجزي ني، نږدې دی چې څوک ترې دعا وغواړي هغه ورله قبلوي. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب. څوک چې څه غواړي الله وایي زه ورله ورکوم. الله هغه نږدې ذات دی چې په هر چا باندې رحم کوي. القریب بالرحمه، ان رحمة الله قریب من المحسنین. الله هغه نږدې ذات دی چې د هغه ملایکې موږ ته نږدې دي. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. الله وایي زه کم ټیم کې چې د انسان نه سوځي زه ورته ستاسو نه زیات نږدې یم. معنی دلته دی چې زموږ ملایکو ته نږدې، ولکن لا تبصرون خو تاسو یې نه وینئ. الله ذات خو موږ سره نه دی. بار بار زه دا خبره کوم. الله هغه ذات دی القریب چې غواړي نو په خپلو بندګانو کې څوک ځان ته نږدې کوي او څوک لرې کوي. موسی علیه السلام نږدې کړی نو څه وایي په سورت مریم کې وقربناه نجیا. الله وایي هغه زما رازدار و ما نږدې کړی. الله هغه قریب ذات دی
چې څوک وغواړي نو ځان ته نږدې کوي او چې څوک وغواړي د ځان نه یې لرې کوي. الله هغه قریب دی چې څوک توبه وباسي نو الله ورله توبه قبلوي. ځکه انبیاء کرامو چې به قومونو ته نصیحت کوو نو څه ورته وایي؟ فاستغفروه ثم توبوا الیه. د الله نه بخانه وغواړئ او توبه وباسئ. دا واورئ ان ربي قریب مجیب. زمونږ رب چې دی هغه څه دی؟ نږدې دی او اورېدونکی دی. الله هغه قریب دی چې څوک هم د الله طرف ته ور روان شي الله یې ځان ته نږدې کوي او الله ورته نږدې کېږي. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربي قریب مجیب. دغه پې دلیل دی. دا خبره یاد ساتئ چې کله موږ ته پته ولګېده چې الله موږ ته دومره نږدې دی نو بیا غم او فکر د څه شي؟ بیا ولې ته خفه یې؟ بیا ولې ته په سوچونو او فکرونو کې پروت یې او هغه رب ته دومره نږدې دی؟ هغه ته خپلې مسلې ووایه، هغه سره خپله رابطه جوړه کړه. پکار دی چې دې نوم دا فایده راوځي. الله ته به نږدې کېږي، ځان به نږدې کېږي چې یاره د الله ما ته نږدې شي او زه الله ته نږدې شي. نفلي مونځ به ډېر کې، فرضي مونځ به ډېر کې، عبادتونه به ډېر کې، دعاګانې به ډېرې غواړي. ځکه یو حدیث کې دا راځي چې الله یو بنده ته وکتل نو ویې خندل. صحابه کرام وی یا رسول الله ولې وخندل؟ وی الله دې بنده ته وکتل ده ته مشکل دی، دنیاوي سخته پیدا او هغه انسان په دې مخلوقاتو پسې منډې وهي. الله وخندل په دې چې زه ورته نږدې یم ما ته یې نه وایي حالانکې زه ورله دا مسله هم ختمولی شم. او هغه چې کوم لرې دي په هغوی پسې منډې وهي الله په دې وخندل. الله تا ته نږدې دی نو ته د څه شي غم کې؟ الله تا ته نږدې دی بیا هم ته وایې زه تباه شوم او زه برباد شوم. الله تا ته نږدې دی بیا هم ستا په زړه کې خوشحالي نه راځي. د ټولو نه لوی خوشحالي زموږ دپاره دا ده چې الله موږ ته څه دی؟ نږدې دی. او بیا دا خبره م یاده ساتئ، صرف دا نه چې خوشحالي ده، یره هم ده په زړه کې چې کله تا ته پته ولګېده چې الله تا ته نږدې دی، ستا د دې مرۍ د دې رګونو نه هم زیات، ستا د دې نفس نه هم تا ته زیات نږدې دی، نو ستا په زړه کې به یو یره پیدا شي چې هسې نه د دې رب نافرماني رانه ونه شي. ځکه چا نږدې دی مایني. ته چې کله هم د الله نافرماني کې د الله دا نوم رامخې ته کوه القریب. الله نږدې دی. سبحان الله. چې مور پلار درته نږدې بیا ګناه کوې؟ نه. استاذ درته نږدې بیا کوې؟ نه. مشر او شیخ او عالم چې درته نږدې بیا کوې؟ نه کوې. بچي چې درته نږدې بیا ګناه کوې؟ نه کوې. او الله هغه القریب دی چې همیشه نږدې دی او بیا هم په دې ګناهونو باندې بریک نه لګي. القریب ستا هر صحیح تعالی حیا نه درځي، ستا هر څه اوري تعالی حیا نه درځي د هغه الله نه؟ شرم نه کوې ته چې هغه نږدې ذات ته او بیا هم ته په ګناهونو کې اخته، بیا هم ته په فیسبوک کې او په یوټیوب کې او په واټساپ کې او په یو شي کې او په بل شي کې ګن بلا ګوري، بیا هم ته د انډیا فلمونه او ډرامې او سندرې ګوري. حیا انسان له ورته پکار دی چې هغه رب نږدې دی ما ته ګوري. که دا نوم دې ذهن کې پروت و القریب نو د الله نه به ډېر زیات یېرېږي او د الله نه به دې تم هم پیدا شي، خوشحاله به مې. ولې؟ لکه اوس یو غټ طاقتور سړی چې حکومت کې ښه اوس رسي او تا ته ووایي غم مه کوه زه تا سره یمه، ته به خفه یې که خوشحاله به؟ خوشحاله به. ولې به خوشحاله؟ ځکه چې پلانې تا ته نږدې دی. نو چې کله رب العالمین ووایي چې تاسو ته نږدې یم نو څومره د خوشحالۍ خبره ده. زموږ سره زموږ رب دی، خو د یېرې خبره هم د بل طرف ته د یېرې په دې دی چې دا هر څه نوټ کېږي او هغه یې په خپله ییني نو د هغه نه خو لږه حیا وکړه که نه. کله چې یو مخلوق تا ته دا ووایي چې دا کار به نه کوې، مثال کې ستا پلار تا ته ووایي چې پلاني ځای کې دې وې نن هم ګوره هلکه، او ته په پلاني ځای کې ولاړ وې او هغه د باندې راغی،
نو ته بیا د پټېدو کوشش کوې چې د پلار د نظر په ما پرې نه وځي حیا کوې ته دغه پلار نه قدر یې کوې اوس الله ته منع کړی چې د ګناه په ځایونو کې دې ویې نه وګورئ او ته بیا هم دغه ګناه په ځایونو کې ناست یې او الله دې ویني او الله ته قریب دی ډېر ناشنا نوم دی د الله القریب الله دې موږ ځان ته نږدې کړي او الله دې موږ ته قربت حاصل کړي الله دې موږ په هغه مؤمنانو او په هغه نیکو بندګانو کې وګرځي کوم چې رب العالمین ته ډېر نږدې دي بیا دا فایدې د ساتي دا فایده به آخرنی ذکر کوم بیا به دې بل نوم ته واوړو د الله قربت او قرب د الله نږدېوالی دا په دوه قسمه دی یو عام او دویم خاص الله ټول مخلوق ته نږدې دی دا عامه ده په خپل علم سره په مراقبت سره په مشاهدې سره په احاطې سره الله ټولو ته نږدې دی او خاص نږدېوالی د الله خپلو خاصو بندګانو سره دی هغه په اعتبار د محبت په اعتبار د مرستې لکه الله چې کله موسی علیه السلام ته ووی او هارون ته ووی وی تاسو لاړ شئ په چا پسې په فرعون پسې او دعوت وله ورکړئ موسی علیه السلام د یرې اظهار وکړو دا طبیعي یره ده الله ورته څه ووي انني معکما اسمع وارى مه یېرېږئ زه تاسو سره یم زه وینم او زه اورم و دې ځای کې دا نږدېوالی خاص دی که عام دی څنګه خاص دی په اعتبار د مرستې دی دا یعنی ای موسی مه یېرېږه زه تا سره یم ستا مرسته کوم الله په اعتبار د علم د کافر سره هم دی دی که نه دی یعنی کافر چې څه کوي الله ته خبر دی خو په اعتبار د مرستې خو د کافر سره نه دی که نه په اعتبار د محبت خو الله کافر ته نه دی نږدې که نه الله خاصو بندګانو ته نږدې دی په اعتبار د محبت په اعتبار د دوستۍ په اعتبار د مرستې ګوره تاسو ته ما لږ ساعت مخکې یو فایده ذکر کړه چې کوم ځای کې قرآن کې دا راشي چې زه تاسو سره یم نو لازم ورسره د علم خبره یا د اورېدو یا د لیدو راځي دا اوس وګوره زموږ مخې ته دلیل په خپله راغی انني معکما زه تاسو سره یم مخکې څه دي اسمع و ارى زه تاسو سره یم اینم او اورم مطلب دی زه تاسو سره یم په اعتبار د اورېدو او په اعتبار د لیدو دا څویم نوم شو دویشتم نوم شو د الله القریب دریشتم نوم د الله المجیب المجیب دلیل په دې باندې په سورة هود کې دی الله وی ان ربی قریب مجیب یقینا رب زما نږدې دی او مجیب دی مجیب اسم فاعل لے دا عجاب عجاب یجیب استجابتا بدی بن علماء و طلبة العلم پوئی او معنی دا دا چی دعاگانی قبلی سوکو تا چغوی اوری سوک تی سووالی اغوال ورکی اللہ سبحانه وتعالی مجیب دی چې څوک تی څه سوالو کې هغه وله ورکوي الله مجیب دی د خلکو تمې او ارمانونه د دغه رب پوره کوي الله مجیب دی چې کله یو مصیبت وهلی غم ځپلی لاس اوچت کړي نو هغه وله دعاګانې قبلوي أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه هغه څوک دی هغه کم رب دی هغه څوک دی چې دعا قبول کړي د هغه چا چې غم وهلی غم ځپلی په مصیبتونو کې نښتی
او دی ورته چغې ووایي او هغه رب وله دعاګانې قبولې کړي یو الله دی المجیب څنګه چې الله د دې انسانانو دا اعمال قبلوي نو دغه شان د هغوی هغه دعاګانې هم قبلوي بلکې امر یې کړی دی ادعوني استجب لکم زما نه دعاګانې غواړئ زه به درله دعا قبوله کړم چا چې دې څه غوښتلي دی خالي نه دی راواپس کړی چا چې ورسره جرګه کړې ده نو بې فایدې نه دی راواپس کړی هغه مجیب دی ناشنا صفت دی د الله چې ته څه نه غواړې نو خفه کېږي چې ته څه نه غواړې خفه کېږي د آدم دا بچی چې ته څه غواړې نو خفه کېږي او چې ته څه نه غواړې خوشحالي او رب العالمین هغه ذات دی چې ته نه غواړې خفه کېږي او چې ته غواړې نو خوشحالېږي خو بیا هم دې فرق ته وګوره یو درد الله دی بل درد مخلوقاتو دی نو د باچا صاحب د وزیر اعظم صاحب د صدر صاحب د علاقې د مشر صاحب په دیره باندې څومره رشي یو شکایت راغستی بل شکایت راغستی ټول ولاړې او هغه د تریو کړی او چا سره خبرې هم نه کوي او اکثر راښکاره هم نه شي جي نن هغه رانغی او جي نن پلاني ځای کې دی او جي نن پلاني ځای کې دی او درد الله جومات ته راشه اعلان کړی دی الله وایي زما نه چې څه غواړې چې به خوشحالېږم خو جومات به ته خالي وینې هلته نشتي کوم ځای کې چې په غوښتو باندې خلک خفه کېږي هلته ګڼه ډېره ده او په کوم ځای کې چې الله خوشحالېږي په غوښتو باندې او په نه غوښتو خفه کېږي نو هلته ګڼه نشتې داسې ناشنا رب دی زمونږ المجیب دعاګانې قبلوي صرف قبلوي نه صرف قبلول نه دي چې ته نه غواړې بیا دې نه خفه کېږي ما نه څه ونه وغوښتو او دا د تکبر هم یو صفت دی په انسان کې والعیاذ بالله چې کله یو سړی د الله نه څه نه غواړي مطلب دا د دې خبرې نه داسې ښکاره کېږي چې یعنې زه زما ضرورت نشته والعیاذ بالله ځکه د الله نه څه نه غواړي او کوم انسان چې ځان محتاج ګڼي الله ته هر وخت لاسونه اوچتوي اقامت او د بانک په منځ کې په سجده کې په تهجدو کې عامو اوقاتو کې د جمعې په ورځ یعنی هر وخت د کوشش چې زه د الله نه څه وغواړم الله هغه مجیب دی چې نه د دې انسانانو په دې غوښتو سره تنګېږي او نه بخل کوي کریم ذات دی حدیث کې راځي چې الله لاسونه پراخه دي پراخه دي سحر او ماښام چې څه ترې غواړې درکوي بلکې زه ورته یو ناشنا حدیث ووایم حدیث قدسی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله وی انا عند ظن عبدی بی بنده چې په ما باندې څنګه ګمان کې زه ورسره هغه شان کوم پرون موږ سره درس کې د توحید په کتاب کې دا مسله تېره شوه دا ډېره ناشنا خبره ده الله کړې ده ګوره وانا معه اذا دعاني او کله چې دا بنده ما ته آواز وکړي ما ته چغه ووایي زه ورسره یم خوا کې یم څومره ناشنا خبره ده چې کله مو وایي دا بنده ما ته آواز وکړي زه ورسره خوا کې یم بل حدیث قدسی دی واوره د دې کریم ذات هغه کرم د الله نوم الکریم موږ سره که تېر شوی و که نه تېر شوی هلته ما د الله کرم او سخاوت هلته ذکر کړی بیا هغه بیان لازم واورئ څنګه کریم دی او څنګه خزاني دي حدیث کې راځي حدیث قدسی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم قاموا في صعيد واحد ثم سأل كل واحد مسألته ستاسو انسانان او ستاسو پیریان ستاسو اولنی او ستاسو اخرنی تاسو ټول په یو ډاګه باندې الله ته ودرېدئ
او هر یو خپل مسله الله ته ورمخکې کړه چې څه زړه غواړي هغه الله ته ووایي او الله دې ټولو له هغه څه چې غوښتلي وو هغه یې وله ورکړو رب العالمین وایي زما په خزانو کې هېڅ کمی نه راځي که هر یو له زه د هغه چې څه غواړي هغه وله ورکړم وایي دومره کمی به م رانولي لکه ته چې ستن روالې او په دریاب کې او په سیند کې ومنډې او بیا هغه ستن نه اوچته کړي نو هغه پکې څه کمی راولي هېڅ کمی پکې رانولي دا هغه رب دی المجیب فایده د دې نوم سره ووته فایده ده چې الله دعا قبلونکی دی چې څوک ورته چغه ووایي نو هغه یې اوري نو بیا دعاګانې د الله نه ډېرې غواړه د الله نه دعاګانې ډېرې غواړه ځکه چې د هغه نوم دی المجیب بله فایده دا راووته چې الله ته څوک چغه ووایي څوک ورته آواز وکړي نو دعاګانې وله قبلوي دغه شان چې تا له څوک څه دعوت درکړي ته یې هم قبلوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته ماله چا دعوت راکو او په دعوت کې د دې ګډې بیزې ده خپې پانچې چې ورته وایي دا یې پخ کړي نو زه به لاړ شم د دې څه مطلب دی د خپې ولې ذکر کړو د پانچې جواب دا دی چې دا په څاروي کې بې فایدې شی دی اگر که زمونږ د خلکو ته یو قیمتي راشي که پایه یې پخ کړې حالانکې ده کې څه فایده نشته فایده پکې شته نه په دې کې فایده شته نه په دې لرې کې فایده شته او دا زمونږ د خلکو داسې خوښي دا بعض خو لرې ته له منډه شهزاده وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ماله دعوت راکړي داسې یو شي ته چې هغه تش اډوکي دي بیا ورسره هم زما وایي دا صفت په ځان کې راولي اجابت الدعوه الله مجیب دی تم په ځان کې دا صفت راواله څو نومونه شو دېرش څلېرویشتم او پنځویشتم او شپږویشتم نوم د الله څلېرویشتم او پنځویشتم او شپږویشتم نوم د الله دا درې واړه نومونه یو بل ته نږدې دي او ما په مخکې درس کې تاسو ته دا خبره کړې وه چې کوم نومونه د الله نږدې یو بل ته معنی یو شاني نو هغه به یو ځای ذکر کوو الملک الملیک المالک فرق پکې ته معلوم شو په لیکلو کې الملک الملیک یا به ولګېد لام نه بعد یا الملیک المالک د میم نه بعد به الف ولګې الملک الملیک المالک دا درې واړه د الله نومونه دي که څوک وزناله داسې نوم وږدي عبد الملک نو صحیح دي عبد الملیک عبد المالک ټول صحیح دي ځکه چې دا درې واړه د الله نومونه دي او درې واړه ثابت دي زه به بېرته دلیل وښیم په سورة طه کې الله وایي فتعالى الله الملك الحق الملك فتعالى الله الملك الحق ملك باندې دلیل په سورة القمر کې دی إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك عند مليك مقتدر او مالک باندې دلیل په حدیث کې دی په صحیح مسلم کې دا روایت ته امام مسلم رحمه الله راوړی ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك هغه نومونه چې د الله ډېر بدي شي پای کې بد نوم د الله دا دی چې یو سړی په ځان باندې دا نوم کیږي د باچایانو باچا
دا مسله موږ سره تېره شوې ده که نه په کوم کتاب کې کتاب التوحید کې د قاضیانو قاضي د باچایانو باچا دا نوم یې ښوده څنګه دي د کتاب التوحید کې دا مسله تېره شوې ده دا نوم د الله نه دی خوښ لا مالک الا الله نشتی مالک مگر څوک دی یو الله د دې ځای نه مالک نوم ثابت شو کم نومونه دي درې الملک المليك المالك الملك المليك المالك دا درې نومونه د الله سبحانه وتعالی دي ملیک او ملک او مالک ټول په یو معنی سره دي اصل کې معنی دي کې دنه پرته ده د باچایي العز والسلطان والعظمه باچایي زورورتیا عظمت دا ټولې معنی پکې پرتې دي دغه شان په دې کې دنه معنی پرته ده د قدرت مونږ چې وایو پلانې باچا دی ملک دی یعنی قدرت ورسره شتي په دې ملک دې کې دنه معنی پرته ده چې تصرف کوونکی اوس یو سړی باچا دی نو په دې خپله باچایي کې تصرف کولی شي که نه شي کولی شي تصرف دا ټولې خبرې په الله کې دننه دي الله سبحانه وتعالی باچا دی الله زورور دی الله عظمت والا دی الله تصرف کوونکی دی الله قدرتونو والا دی نو په دې اعتبار سره دا درې واړه نومونه یو شان دي الله سبحانه وتعالی هغه باچا دی چې د باچایانو باچا دی الله د باچایانو باچا دی الله د هر موجود باچا دی هر موجود چې دلته په دنیا کې دی که نه الله د هغې مالک دی او د هغه شي د مالک دی اوس په دنیا کې یو ملک دی یو باچا دی الله د دې باچا هم باچا دی او د دې باچا د باچایي هم باچا دی فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء پاک دی هغه الله د هر عیب او نقصان نه چې د هغه په لاس کې باچایي د هر شي ده د هر شي باچایي د الله په لاس کې ده الله هغه باچا دی چې لوی لوی باچایان د هغه د باچایي په مخ کې څه نه دي لوی لوی زورور د هغه د زور په مخ کې کمزوري دي لوی لوی هوښیاران د هغه د باچایي او د زور او د عظمت په مخ کې هېڅ نه دي الله هغه باچا دی چې یوازې نظام چلوونکی دی الله هغه باچا دی چې وی نه غواړي نو ذرې برابر شی په دې دنیا کې هسې نشي خوځېدی الله هغه باچا دی چې د انسانانو په دې منځ کې د حالات بدلی را بدلی يسأله من في السماوات والأرض سوالونه کوي د هغه نه هغه څوک چې په ځمکه کې دي او هغه څوک چې په اسمانونو کې دي كل يوم هو في شأن هر ورځ هر وخت الله په یو کار کې دی مفسرین سوی په یو کار کې دی د چا نه باچایي اخلي چا له باچایي ورکوي څوک غریب کوي څوک مالداره کوي څوک مړ کوي څوک پیدا کوي څوک خوشحالوي څوک خفه کوي څوک خندوي څوک په ژړا کوي په چا غم راولي په چا خوشحالي راولي چا له بچي ورکوي د چا نه بچي اخلي چا له ښځه ورکوي د چا نه ښځه اخلي او داسې بیځه د هغه باچا دی د ورځې اړول راړول د انسانانو په دې منځ کې د حالات بدلول را بدلول د دغه باچا کار دی الله هغه باچا دی چې د دې ځمکې او د اسمان د ناشنا نظام دغه روان کړی د دې نور دا نظام د دې سپومۍ دا نظام د ټول زور دغه رب دی د دې رب هغه باچایي ده چې نه ختمېدونکې باچایي ده نور چې هر باچا دی دغه باچایي څه ده ختمېدونکې ده د تاسو چې دا باچایان نه د مري او دا باچایي د یو نه بل ته راوړي د څوک دا کار کوي الله سبحانه وتعالی دا کار کوي د یو نه باچایي واوړي بل ته د بل نه واوړي بل ته دا ټول د الله کار دی خو د الله سبحانه وتعالی باچایي
نه ختمېدونکې بادشاهي ده. په دنیا کې خو لا بیا هم چاله وختي طور بادشاهیانې ورکړي دي، خو په آخرت کې بیا بادشاهي یک یوازې د الله ده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. واکمن د ورځې د جزا دی، د ورځې د جزا په دې خاص ذکر کړی چې په هغه ورځ بیا د بل چا بادشاهي نشته. فایده د دې نوم سره ووت چې الله بادشاه دی او قادر دی او زورور دی او عظمت او قدرتونو والا دی. نظام هغه چېرې تصرف هغه کوي. فایده دا راووته چې ته سره خپل رابطه مضبوطه کړه، د بادشاهانو د بادشاه سره رابطه جوړه کړه. که څوک خوشحالېږي په دې که څوک خوشحالېږي په دې باندې چې د هغه د بادشاهانو سره رابطه ده او د وزیر اعظم او د صدر سره کینی او د خانانو او د ملکانانو سره کینی، نو ته په دې خوشحاله شي چې رابطه دې د رب سره ده. که څوک د سرو زرو په سپینو زرو جمع کولو باندې خوشحالېږي، نو ته په دې خوشحاله شي چې د الله دین زده کوې. که څوک په دې خوشحالېږي چې بادشاهان او لوی خلک را سره خبرې کوي، نو ته په دې خوشحاله شي چې الله رب العالمین ته ته ودرېږي 15 ټیمه او د هغه سره جرګه کې او د هغه خبرې ته اوري. دا د خوشحالېدو خبره ده. بله د دې نوم فایده دا راووته چې د الله نه به یېرېږي، ځکه چې دومره زورور بادشاه دی، د هغه نه یېره پکار ده. دغه شان چې دومره زورور بادشاه دی، نو د هغه نه به امیدونه هم بیا ساتي. دغه شان چې دومره زورور بادشاه دی، نو د هغه نه علاوه به د بل چا سره محبت نه کوي. الله دومره زورور بادشاه دی، د هغه نه علاوه به ځان چاته نه ذلیله کوي. الله دومره زورور بادشاه دی، د هغه نه علاوه به بل چاته ځان نه سپاري. د هغه نه علاوه به د بل چا بندګي نه کوي. د هغه نه علاوه به د بل چا نه دعاګانې نه غواړي. د هغه نه علاوه به بل چاته سر نه ټیټي، ځکه چې هغه مالک دی، هغه ملیک دی، هغه مالک دی، هغه ملیک دی، هغه ملک دی. دا د دې نوم فایده راووته. اگر که دې کې نور هم تفصیلي خبرې دي، خو موږ سره وخت ختم شو. په دې باندې زموږ دا درس اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به بیا د باقي نومونه پوره کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. او زه غواړم چې یو ملګری د نومونه د دې ځای پورې چې موږ څومره ویلي چې دا ټول ووایي. تا تېر شوي درس کې ویلو بل ملګری الله الرب خیر کې دغه نه ووایه تا چې کوم لیکلي دي. الرحمن الرحیم الحی المالک الملیک الملک الملک ګډ وډ شوي که نه ته یې ووایه دغه نه ووایه. زباني د صحیح یاد دي که هسې ګډ وډ کوي چا چې داسې په لینډ لیکلي وكامبين وهيس خبرنا الله الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم الأعلى العلي المتعال الكريم الودود الغفار الغفور العزيز الجميل القادر القدير المقتدر العفو الواحد الأحد القريب المجيب الملك المليك المالك. سوجدوا ويشو شبقيش شبقيش ټول دا نمونه یاد کړئ او ځان پې پوه کړئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د دې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.